یو زنانه نه یو سړی د بدکاری طلب وکړو یو زنانه نه یو سړی د بدکاری طلب وکړو د دې زنانه چې کم خاوندو هغه ډیر دیندارو نو دې زنانه خپل خاوند ته دا شکایت وکړو چې فلانکې سړی ما نه د بدکاری مطالبه کوي نو د خاوند ورته ویلی چې هغه فلانکي سړی ته ووایه چې زما خاوند پسې څلوېښت ورځې مونځ وکړه بیا به ستا دا مطالبه د بدکارۍ زه پوره کړمه ته زما خاوند پسې څلوېښت ورځې مونځ وکړه نو چې کله هغه سړي ته دا خبره ورسېده ډېر خوشحاله شو چې والله دا خو اسانه خبره ده بس څلوېښت ورځې مونځ دی دا به دې پسې وکړمه او دا زنانه خو زما خوښه ده دې سره به زه بدکاري وکړم نو زما محترمو هغه سړی هغه یې مونځ شروع کړو څلوېښت ورځې د هغه دینداره سړي پسې د مونځ وکړو څلوېښت ورځې تېرې شوې د هغه سړي پته ونه لګېده دې زنانه ورپسې درخواست ولیږو چې څنګه چلې ما سره بدکاري کې که نه کې زما عزتمندو هغه ورته واپس پیغام راولېږلو چې زما خو د دې مونځ د برکته د بدکارۍ سره نفرت پیدا شو د دې مونځ د برکته زما د بدکارۍ سره نفرت پیدا شو نو دا زنانه د خاوند نه تپوس کوي چې دا څه مسله وه خاوند ورته وایي چې زما عزتمندو څوک څلوېښت ورځې تکبیر اولا سره مونځ وکړي څو ورځې دا د محمد رسول الله حدیث دی چې څلوېښت ورځې څوک د تکبیر اولا سره مونځ وکړي الله څو انعامونه ورکوي دوه انعامونه ورکوي یو به زما عزتمندو دا جهنمي نه وي بل به دا منافق نه مري یو به جهنمی نه وي بل به منافق نه مري نو ګوره دا مقام هم ورته میلاو شو او بل څلوېښت ورځې مونځ یې وکړو الله قرآن کې فرمایي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر چې بېشکه مونځ منې کوي انسان د نارواو او د بې حیایي کارونو نه نو زما عزتمندو اوس موږ او تاسو سوچ وکړو چې موږ او تاسو په دې مونځ او دس سره د بې حیایي او د نارواو کارونه منې کیږو که نه منې کیږو که چېرته نه منې کیږو ګورې دا ډوله مونځ دی نه